د هغې نه به دې ورو سوال کړی دی چې د امت د یو کېدو لار څه ده؟ الجواب په دې سوال باندې خو بیان کیږي پوره، بلکې بیان نه بیانونه پې کیږي. او الحمدلله بفضل الله وتوفیقه، د الله په فضل او په توفیق سره زمونږ د بیان او زمونږ د دعوت رئیسي نقطه او موضوع هغه دغه دی چې امت به څنګه یو کیږي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده: منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. اے مؤمنانو الله ته رجوع کوئ، په ځان کې تقوا پیدا کړئ، مشرکانو سره مه کېږئ. کم مشرکان؟ من الذین فرقوا دینهم وکانو شیعا. دا هغه خلکو په شان ځان مه کوئ چې په دین کې فرقې پیدا کړي دي او هر سړي ځان له یو جماعت جوړ کړی. د الله واضح نصیحت دی موږ ته. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده: انما المؤمنون اخوه، مؤمنان ورونه دي، یو بل سره ورورولي ساتئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله رسۍ مضبوطه راونیسئ، فرقې ډلهبازیانې دا مه جوړوئ. حدیثونه خو پکې دومره ډېر دي چې د شمار نه بهر دي. تفصیل له موږ نه ځو، بیا به خبره ټوله دقیق کې ولایي. الله هم دقه غواړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غواړي چې امت یو پاتې شي. خو الله څه وایي؟ ولا یزالون مختلفین. دا اختلاف کوي، دا د انسان طبیعت دی. هر ځای کې به اختلافات پیدا کیږي، خو حق پرست خلک به کوشش کوي چې اختلافات څه شي؟ ختم شي. خو اختلافات به بیا هم جوړېږي. داسې کېدی نه شي چې بلکل دې ټول امت راجمع شي. ټول امت به راجمع شي، کېدی شي د درې کسان ته یې خوا شي، یو جماعت وړي کوم ته کې نه مني دوی خبره. خو دومره چې موږ به کوشش کوو چې ای مسلمانانو راشئ، راځئ یو کېږو. یو کېږو په څه؟ په قرآن او په حدیث باندې. والله العظیم چې څو پورې ته دا وایې چې زما مذهب جدا دی او ستا مذهب جدا دی، او چې کله ته دا خبره کوې چې زما جماعت جدا دی او ستا جماعت جدا دی، او چې ته دا خبره کوې چې زمونږ مولوي صاحب جدا دی او ستا مولوي صاحب جدا دی، زمونږ د پاکستان علما داسې دي او د افغانستان علما داسې دي، زمونږ د سعودي عرب علما داسې دي او د مصر علما داسې دي، دا امت یو کېدی نه شي. زمونږ د جنډې رنګ دا دی او زنده باد او مرده باد او دې سره امت نه یو کېږي. امت ته یو کېدو یوه لار ده، قرآن او حدیث، بس دویمه لار نشته. موږ به کینو وختي طور. اکثر تاسو وینئ به د پاکستان کې هغه ټول علما راجمع شي، دې کې وایي آل پارټیز څه شی ورته وایي، ټولې پارټیانې راجمع شوي. نو چې څومره دیني جماعتونه هغه ټول ناستي په سټیج باندې، او بیا په اخره کې یو بل له لاس هم ورکړي، لاسونه د یو بل داسې اوچت کړي. دروغ وایي دوی، دا لاسونه هسې اوچت کړي. د دوی په زړونو کې دومره اختلاف دی لکه ځمکه او اسمان منځ کې کومه فاصله ده. دوی به هله یو کېږي چې دا ټول کیني او په منځ کې څه کېږي؟ قرآن او حدیث. چې بهی دې کې څه به منو، چې د دې خلاف څه به نه منو، بیا د ټول علما یو کېږي. او په دې باندې اکثر دا بعض ملګري ما پسې راشي، دا څه وجه ده چې د زمونږ د علما د پاکستان او افغانستان او د انډیا او د دې ملکونو دوی کې اختلاف دی؟ د سعودي عرب د علما ولې یو دي؟ دلته چې تاسو پارټي لیدلې، دیني پارټي بله، چې ته مرداباد زندهباد چغې مې اورېدلي، چې د جنډې منډې مې لیدلي، چې دا د پلاني مسلک والا جومات دی داسې مې چې لیدلي، الله کورونه هر سړی ورننوځي. وجه دا ده چې ته په دې ریاض ښار کې د یو عالم نه تپوس وکړې د مسلې، دی به درله جواب درکړي. بیا لاړ شه نجران او جیزان ته هغه باډر باندې، او هلته د یو عالم نه تپوس وکړه د دغه مسلې، به درله مقه جواب درکړي کوم چې دلته درکړی. وجه څه ده؟ دیو چې جواب درکو د قرآن او حدیث په رڼا کې درکو، هغه به جواب درکړي د قرآن او حدیث په رڼا کې. نو قرآن او حدیث خو یو دي که نه؟ نو جواب به د دوی څه شي؟ هغه یو شو. خو چې کله ته په ما پسې راشي سواد ته او ما نه تپوس وکړي چې مولوي صاحب دې مسلې حل، او زه ورننوځم او ما سره زما د مذهب کتابونه پراته وي، او هغه وګورم جی بس بزرګانو ویلي دي چې نه کېږي، زه ته ځه کار وشو. کته چې دی تو مردان او دغه علاقو ته هلته چې ته بریلي سره میلاو شوی، مولوي صاحب وایي دا مسله څنګه؟ هغه تللی دی جو د احمد رضا خان بریلي او د دوی له کتابونه یې راغستي، وایي جي دا کېږي. بیا چې لږ مخکې ته تللی جماعت المسلمین ولا مولا ورسره میلاو شوی، یا خپله قیسه کړې ده. بیا چې مخکې ته تللی عثمانیانو ته خپله قیسه کړې، چې مخکې تللی دیوبندیانو خپله قیسه کړې ده. اوس څه وکړو؟
ولې دا بولیان جدا جدا جوابونه راکوي جدا جدا جوابونه په دې درکړو دا ډېره اهمه خبره کوم جدا جدا جوابونه په دې درکړو ځکه چې دوی چې څه ته واپس شوي دي هغه یو نه دی او که دا ټول قرآن او حدیث ته واپس شوی نو جواب به یې یو درکړی وی خو دا ټول خپلو کتابونو ته واپس شوي دا ټول خپلو مولیانو ته واپس شوي دا ټول خپلو بزرګانو ته واپس شوي که دوی قرآن او حدیث ته واپس شوي خبره به ختمه شي دا ما تاسو ټولو ته نصیحت دی چې د فرقې او د ډلهبازیانو او د جماعتونو مماعتونو راشنې وي نه پرېږدي جماعت یو دی هغه جماعت هغه لاره به کوم باندې چې رسول صلی الله په کوم باندې صحابه کرامو بس دغه منهج دی چې څوک دا معنی زموږ ملګری چې څوک یې نه مني زموږ سره نه لګي خبره ختمه شوه زنده‌باد او مرده‌باد او زموږ پلانې او زموږ اللهانې دې قصو ته ضرورت نشته الله دې په امت کې اتفاق پیدا کړي